د پښتو مشهوري سندرغاړي نازي اقبال د جهانگیر خان په باره کې څه پیغام خور کړی د جهانگیر خان په باره کې خپل تاثرات او هغه جړاګانې هغه فریاد چې د جهانگیر خان سره هغې کوم وختونه تیر کړي دغه تفصیلات تاسو ته درکوم. تاسو ته معلومه ده چې دا کار جهانگیر خان چې دی هغه یو بیمارۍ سره مخ دی. د هغه ورځې شپې نن سبا ډېرې زیاتې خرابې تېرېږي او په دې کې شک نشته چې کله انسان په بیمارۍ باندې پرېوځي نو هغه ته بیا محسوسه شي چې روغ صحت چې دی دا یو ډېره لوی خوشحالي ده او یو ډېر لوی نعمت دی. جهانگیر خان اوس همدغسې یو بیمارۍ سره مخ دی چې هغه د هډوکو بیماري ده او په دغه کې هډوکي کمزوری کېږي نری کېږي چې د هغه که تاسو وګورئ نو د هغه کومه ځواني ده یا د هغه چې کوم لوک دی هغه ټول خراب کړی دی. یعنې که یو زیات نه یو 4 کاله مخکې موږ تاسو وګورو د هغه داسې تصویران یا ډرامې یا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې شته چې دا پکې بالکل روغ جوړ دی خو एकदम یو بیماری په انسان باندې راتلله او بیا هغه بیماری چې د خپل کار کله شروع کړي او کله د هغه انسان ته دننه تکلیف ورسوي نو بیا انسان ډیر زیات په بد حال کې لکه تاسو کتلی شئ د جهانگیر خان دغه تصویران دغه ویډیوګانې او دغه د لوک کتلی شئ چې څومره په ده کې تبدیلي راغلې ده. د دې نه وړاندې کوم اداکار اسماعیل شاهد هم دا خبره کړې وه چې اکثر اداکاران چې د هغوی داسې ستونزو سره مخ وي چې کله د ژوند اخري مرحلو ته رسي نو دوی سره بیا په لاس کې هېڅ هم پاتې نه وي او ډېر د غریبۍ ژوند کوي بیا د یو بل نه سوال فریاد کوي لکه د مختلف قسم اداکاران چې د هغوی مثال یې ورکړی و. نو خیر جهانگیر خان خو داسې نه دی. جهانگیر خان په باره کې خو د خپله ویلي و چې ما لورګانې چې دی هغه هم په بهر ملکونو کې واده دي یعنې په نیویارک کې نو که دا وغواړي د ده سیسټم ټیک کېدی هم شي دا بهر هم تللی شي خو موږ دلته خبره د ده د بیمارۍ په اړه باندې کوو چې د ده دغه کومه بیماري چې ده دا د هډوکو بیماري ده ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو داسې څه طوفان جوړ کړی دی ویلي دي چې دته هارټ اټیک شوی یا ورته کینسر یا داسې مختلف قسم بیمارۍ نه یادې کړي دي. څوک وایي چې مړ شوی دی چا ولا د قبر سره هم تصویران جوړ کړي نو دوستانو داسې نه ده ژوندی دی او دته صرف او صرف د هډوکو بیماري ده. نو دا تاسو ترین خبر و چې تاسو ته مو درکو.